السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو اوریدونکو، یو ځل بیا په پښتو ادبي کاروان د یوټیوب په پاڼه باندې در سره مخاطب یم. ستر ملګري، قدردان ملګري دلاور سعادت صاحب د ارواښاد خوشحال خان خټک کلام راوړی دی او ډېر په یو بهترین ترنم سره یې بیا کلام وړاندې کړی هم دی. راځئ چې واورم در باندې د هغوی په ترنم، د هغوی په اواز کې چې د خوشحال بابا کلام یې په څنګه ترنم سره ویلی دی. کله ړوند غوندې ملا واقف دراز دی، د کتاب د مسلو سپان تراز دی. زه بنده د هغه کس یم ترې زارېږم چې د زړه سره یې جوړ د خولې اواز دی. چیرې او د زړه د خولې سره یو نوي که په هر لمانځ او تسکه هم پیل ماز دی. وار په وار زما په زړه که هسې چارې، که د سترګو یې غمزې دی او که ناز دی. لا به ډېر ګلونه واشي په دا باغ کې، د ګلزار د غوړېدلو اوس آغاز دی. څوک به نه وي چې بغاور باندې نه کا، د هر چا و ملامت عاشق ساز دی. چې عزت ترې پیدا کېږي قناعت دی، چې خواري ورځنې زېږي هغه آس دی. زه خوشحال د خپله بخته دلګیر نه یمه، چې زما ستوری ځای دښمن ګلزار دی. زه خوشحال د خپله بخته دلګیر نه یم، چې زما ستوری ځای دښمن ګداز دی.